سلامونه نیکې له احترامات مې ومنئ ملګرو، په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ او ژوند ته به تازه یي. ملګرو په دې سیټ باندې به دا تصویر تاسو لیدلی او د دغې د قصې د کهانۍ به درته پته وي. دغه په سن کې څه ډاکوانو نیولی دی او د دې په سر باندې روپۍ د دې د خاندان نه غواړي. ډېر زیات یې خفه کړم ملګرو. په دغه حواله باندې مې یو نظم هم لیکلی دی، تر پایه راسره واورئ. د پښتون سره په هر ځای کې ناروا روانه ده. کله چې هم زه پښتون په داسې مشکل کې وینم نو دا در سره د زړه خبره شیر کوم چې په هغه شپه باندې بیا ماله خوب نه راځي، ځکه چې د دغه پښتون دغه بېوسه پښتنو چغې او د دې سره دا ناروا دا د حد نه زیاته شوې ده په نن سبا دور کې. ملګرو دغه نظم را سره تر پایه واورئ، د خبرو چل نه راځي او نه په خبرو پوهېږم، خو دغه نظم کې مې هر څه ویلي دي، تر پایه را سره واورئ. د نظم عنوان دی پښتانه. کورونو کې بل رنګې جړا کېږي باچا صاحب، پښتون سره دا کومه ناروا کېږي باچا صاحب. ته وګوره ناحق او په بې ځای ځای کې قتلېږي، مثال لکه میږو په شان په لارو کې مړه کېږي. په وینو کې ککړ د پښتونخوا هره کوڅه کې، پوټي پوټي پراته دي د جومات په دروازه کې. د ډېرې مجبورۍ نه د یو بل در کې ناسي، د لوږې نه په ښار کې د روټۍ چغې وباسي. ښایسته ښکلی وجود مې په اورونو کې سوځېږي، قسم دی کله کله د کورونو نه ورکېږي. د ډېرې مجبورۍ نه د یو بل در کې ناسي، د لوږې نه په ښار کې د روټۍ چغې وباسي. ښایسته ښکلی وجود مې په اورونو کې سوځېږي، قسم دی کله کله د کورونو نه ورکېږي. ناشنا ناشنا نخرې په هر زلمي کېږي باچا صاحب، د هر پښتون په سر باندې بولي کېږي باچا صاحب. دنیا حیرانه شوې ده زمونږ زندګۍ ته، قسم دی تیار شوی هر سړی دی خودکشۍ ته. ناشنا ناشنا نخرې په هر زلمي کېږي باچا صاحب، د هر پښتون په سر باندې بولي کېږي باچا صاحب. دنیا حیرانه شوې ده زمونږ زندګۍ ته، قسم دی تیار شوی هر سړی دی خودکشۍ ته. زمونږ خاموشۍ ته بد نظر مه کوه صیبه، دشمن په شان ګزار د زړه په سر مه کوه صیبه. که هر څومره باچا صاحب په ازغو باندې پرېوځم، خو امن خوشحالو له دې په خپو باندې پرېوځم. زمونږ خاموشۍ ته بد نظر مه کوه صیبه، دشمن په شان ګزار د زړه په سر مه کوه صیبه. که هر څومره باچا صاحب په ازغو باندې پرېوځم، خو امن خوشحالو له دې په خپو باندې پرېوځم. زمونږ د تور سرو د ازاره ویریږه، ته که تنګ شوم نو باچا په هره لاره ویریږه. په یو سړي چې دوه شي رڼا ورځ پې توره شپه شي، واکداره هسې نه چې په محل کې دې تیاره شي. زمونږ د تور سرو د ازاره ویریږه، که تنګ شو نو باچا په هره لاره ویریږه. په یو سړي چې دوه شي رڼا ورځ پې توره شپه شي، واکداره هسې نه چې په محل کې دې تیاره شي. دا خلک به تمام عمر ړانده نه وي باچا صاحب، خواره واره به داسې پښتانه نه وي باچا صاحب. دیا نه دا یو کېږي نه ورکېږي پښتانه، د خپله لاسه هر ځای کې قتلېږي پښتانه، د خپله لاسه هر ځای کې قتلېږي پښتانه.